نن به د ناممکن حاجت پوره شي. درو جماعت نه مخکې صرف 300 مرتبه 300 کرتا حسبی ربی مربی حسبی ربی مربی زما عزتمندو 300 کرته وایا او چې کم حاجت کې نه پوره کیږي د هغه حاجت د پاره ځان له یو دعا وغواړه په داسې طریقې سره وغواړه زما عزتمندو چې په دعا کې وجاړه په دعا کې یو عاجزي اختیار کا زما عزتمندو د دنیا په مخ چې د کم د ټول نه لوی حاجت او کم حاجت کې نه پوره کیږي راشه نن ځان له درو جماعت نه مخ کې صرف 300 کرتا حسبی ربی مربی زما عزتمندو زندگی به دی بدل شي زما عزتمندو په زندگی کې به دی سکون راشي په ژوند کې به دی سکون راشي زما عزتمندو هغه حاجت په پوره شي زما عزتمندو چې د کم حاجت د لاسه ډیر زیات تنګ ډیر زیات پریشان نه زما عزتمند هر وخت پټه هر وخت ټینشن کې او وای چې زما د حاجت د څنګه پوره شي کله کاروبار د پاره دی کله اولاد د پاره دی کله شانتي رزق کې برکت د پاره دی په رشتې د پاره دی د خزي خاون خپل منځ کې مینی محبت د پاره دی د هر قسم جایز حاجت د پاره حسبی ربی مربی صرف 300 کرته ځان لوایا او چې کم حاجت کې نه پوره کیږي هغه ځان ته مخ ته کېږدا درو جماعت نه مخ کې لا 20 منټه مخ کې لا 15 منټه مخ کې دا وظیفه ځان لوکا زما عزتمندو په سبب تا ته د دې حاجت داسې یو ذریعہ جوړ شي د پوره کېدو داسې اسباب په درته الله رب العزت جوړ کی چې ستاسو حاجت الله رب العزت پوره کی ستاسو مشکلات به ختم شي ستاسو پریشانی به ختم شي او زما عزتمندو د هغه نه مخکې یو څو اعمال دي چې هغه انسان په خپل ځان کې راولي نو زما عزتمندو د دنیا په مخ کې د کوم د ټولو نه لوی حاجت ته الله رب العزت په هغه حاجت پوره کی ناممکن حاجت په الله رب العزت ممکن کی او زندگی به خوشاله شي زما عزتمندو کم یو کار دی رومبه چې کله ته وظیفه ځان لکه نو د زړه نه با بغض کینه حسد دا به وباسي زما عزتمندو ډیر خلک داسې دي چې یو بل ته په زړونو کې حسد بغض کینه دا ساتي چې دا زړه دې صفا کړه نه زما عزتمندو او ته د دنیا وظیفه ځان لوکي ته د دنیا ختمونه ځان لوکي د دنیا دعاګانې ځان لوکي او چې په دې ځړه کې د لږ بغض او کینه پروت زما عزتمندو نو یو حاجت دې نه پوره کیږي یو مشکل دې نه ختميږي یو پریشانی دې نه ختميږي ولی چې ستا زړه داسې دی چې په زړه کې دې هغه خیره ساتل دي زړه دې صفا نه دي هر مسلمان ته زړه صفا کی لکه د شیشې پرنګ باندې زړه صفا کی زما عزتمندو بل خبره ده چې کلم ته وظیفه ځان لکه د وظیفه په اوداسه کې وکا وظیفه ځان لولې به اوداسه کې وظیفه په زما عزتمندو په اوداسه کې چې ستا دومره لوی حاجت دی ستا دومره لوی مشکل دی دومره لوی پریشانی دی دا نو د خپل حاجت د پاره خسته ځان پاک صفاکا وجود کې پاکواله راولا بدن کې پاکواله راولا او داس چاردام کولی پسې طریقې سره وکا د هغې نه پس زما عزتمندو سل کرتا دا شان استغفار وایا چې کوم استغفار تعالی درځي سل کرته وایا بیا د هغې نه پس زما عزتمندو یو لس کرتا لا یوش کرتا درود ابراهیم وایا بیا چې کم حاجت نه پوره کیږي هغه حاجت به دروالي او خپل مخ ته به ودره خو چې په خوا کې دي څومره خلک ناستي ورته به دا درخواست کې دا خواست ورته کې چې رورا لا خوري د دې وظیفې دوران کې زما سره هیڅ قسم خبرې اونه کې ځکه چې دا وظیفه په دې وظیفه کې تا خبرې وکړي لا داسي خنداګان دې پکې وکړي دنیاوي خبرې زما عزتمندو د وظیفه ستا کار نه کوي د وظیفه په بیا د سر نه شروع کې بل خبره دا زما عزتمندو چې کلم وظیفه کې د زړه نه با د دماغ نه بدی
د دنیا سوچونه د دنیا فکرونه د دنیا غمونه دا به د زړه نه لرې کړي د دماغ نه وباسي کو په جیب کې د موبایل وي موبایل به مکمل سایلنٹ کې لا به بند کې او تصویر والا لا کاونټر والا دا شانتي د ګوتو په دې بندروم د وظیفه ته کولای شي 300 کرتا حسبي ربي مربي زما عزتمندو دا شانتي حپ قلاره حپ استقامت سره د وظیفه ځان لوکا او ځان سره او د حاجت ډیر زیات وی دي او د حاجت نه پوره کیږي کلونه تیر شو او حاجت پوره نشو بیا ځان سره په خوا کې لا پجام کې وبواچوا لا دا شانت ګلاس کې وبواچوا هغه وبو باندې شوف وکا هغه وبو درو جماعت پټین کې پخپل موسکا او دا شانت چې په کور کې څومره دیوالونه دي هغه دیوالونه باندې لګي لګي وبواړه بیا زما عزتمندو ته ځان د پاره داسې دوا وواړه چې یو ماشوم د مور نه په جړه کې سیس غواړي او جاړي ورته چې مال دا سیس نو ته بیا ګوره زما عزتمندو چې الله رب العزت ستاسو د حاجت څنګه پوره کوي ستاسو د مشکل څنګه ختميږي زما عزتمندو زمونږ ډیر رونه ډیر خويندې نو امیدي اکثر وکي چې حاجتم پوره نشو مشکلم ختم نشو پریشانی ختم نشو زمونږ وظیفې نه قبليږي زما عزتمندو نو امیدي بنه کوي دا تاسو چې کوم حاجت ته دا تاسو چې کوم مشکل دی کوم پریشانی ده دا در باندې الله رب العزت د اړخنه یو امتحان دی او چې کله یو انسان د الله رب العزت په امتحان باندې شکر گزار اوسي شکریا پیو باسي چې یا الله زستانه ډیر زیات شکر گزار ما چې په ما دا مشکل راغلی زما دا کم پریشانی چې دا کم حاجت مې نه پوره کیږي یا الله دا را باندې ستاسو د اړخنه امتحان راغلی یا الله زه په دې ډیر زیات شکر گزار یم نو زما عزتمندو الله رب العزت په دې باندې ډیر زیات خوشاليږي الله رب العزت په دې په مال کې برکت واچي په ژوندۍ کې به دې برکت واچي او کم حاجت چې نه پوره کیږي ته به داسې په یو بل کار کې مصروف وي د خپل حاجت پتا نه خیر په تیر وي زما عزتمندو یو نه یو ورځ به دې الله رب العزت د حاجت داسې لخت پوره کی چې تا ته به د خپل حاجت هیر وي او پتا به داسې زیری وشي چې اورورا لا خوري دانکه حاجت ته پوره شوه دی دا شانت پتا به د خوشحالي زیری وشي نو زما عزتمندو د دنیا په وخت کې کم در ټولو لوی حاجت ته د هغه د پاره د وظیفه ځان لنن اوکا ان شاء الله الله رب عزت په دې حاجت پوره کی د وظیفه په خپل ځان لوکي او نور مسلمانانو ته ثواب او نیت سره مخ ته ورسوي